يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اتقوا الله ورقيد لنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او دی ګوري هر نفس چې سیلې ګری دی مخکې د سبا د پاره پدېشته حال په کم کې جته په دې کې وېریګه د الله نه او سوچو کې دا عمل مبارک کم چې د سبا د پاره لګلې زم چې په دې آیت باندې درس نه درسونه کېږي صرف په دې یو آیت باندې ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر نفس دا وګوري چې سبا لپاره سړي ګري ګور د قیامت څنګه رانیږي د کړه الله سبحانه وتعالى زموږ د پاره یا موږ ته څنګه رانیږي کړه دی وي سبا لپاره سبا قیامت راشي موږ ته سبا ته لګي نو قیامت نږدې د هر انسان لپاره چې هغه سوچو کې چې سبا لپاره سړي ګري د سکړي امام ابن کثیر رحمه الله دې آیت په تفسیر کې وایي ای حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا مطلب د دې آیت دا دی چې ځان سره حساب کتابو کې مخکې دینه چې الله تعالی سره حساب کتابو کې وانظروا ماذا ادخرتم لانفسكم من الاعمال الصالحه ليوم معادكم وعرضكم على ربكم او دې ته وګورئ چې تاسو د ځان سره څه ذخیره کړی دا ورځې لپاره په کوم ورځ چې تاسو رب العالمین ته مخامخ کړئ دې ایت مطلب دا دی چې ځان لکینه لک ساتله د شپې لږ وخت کې ځان جدا کړ د خلکو نه د دنیا نه او سوچ وکړه چې تر صبر پر سړيږي لکه څنګه چې د دنیا پرس هر ټیم کې د سوچ کې چې ما د دنیا لپاره څه کړی د بچو لپاره ما څومره پیسې ګټلې کړي ته به څنګه زما قرضې به ما څومره پاتې څومره مې ورکړي دي او د پلانې کور به څنګه پوره کوم او دغه ځمکه به څنګه اخلم نو دیسی دا مؤمنان چې کم چې د آخرت سره سوچي نه غوښ لک سات لکینی او د آخرت سوچ کوي چې ما د آخرت لپاره سکړي آیا دا کم اعمال چې کوم په دې به وبخلې شم دا کم معاملات چې زما د رب العالمین سره دي آیا دا برابر دي او کنه زما چې کومه طریقه ده د بندګۍ او د عبادتونو آیا دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته دا ټک خطا عبادت چې کومه په دې به وبخلې شم دا زما دا کم عمل چې می کړی دا به قبول شي دا د مؤمن شان دی چې عمل کوي نو په اول کې هم سوچ کوي او چې عملو کې په اخر کې هم سوچ کوي په اول کې سوچ کوي دا کم عمل چې کومه د عمل په آخرت کې فائدہ راکړي کو نقصان راکړي د عمل په دنیا کې فائدہ راکړي کو نقصان راکړي به چې عملو کې هغه نه باندې سوچ کوي چې عمل بل الله سبحانه زمانه قبول کړو کنه به صبر لپاره د سنې چې رب العالمین ته مخامخ شمه او هر سره نه ختم شي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې و ایماتا دیسی کسان معلوم دي چې د قیامت په ورځ به غوی راشي او د اتهام علاقه چې کوم غرونه دي د دې غټ غټو غرونو په مقدار به د دوی سره عملونه وي دا عمل بول الله سبحانه وتعالى ټول والوځي د غرونو په اندازه به اعمال نیک اعمال ټول به ختم شي طلبه بالکل خالی شي صحابه کرام یا رسول الله من هم صفهم لنا یا رسول الله د انسانان سوق دي موږ ته صفات بیان کړي چې موږ دي لري ساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به انسانان دي تاسو به خبرې کوي موږ به انسانان دي نو ولې دا غوي اعمال بربادي کې رسول الله خلق دي چې کله یوازې شي الله اکبر دې خبرې ته وکړي رسول الله دا خلق دي چې کله یوازې شي صرف دی والله نبی د الله د حدود خیال نستی به چې لکه ګناه مخه ورځي هغه کوي لکه یو سړی په موبایل کې سندري لغړ فلمونه د زنانو تصویران د خلکو مخ کې نه او نه ګوري او نه غواړي چې رچا په مخ کې دا وینم خو چې شپشي یزان لګاډي کې کور کې سجدي کې کینی به ګوري رسول سمو دغه سړی دی چې د څومره اعمال کړی دي او دې ډېر دغه ګومان کړي چې خسړې ما د دې عمل دلاسه د الله د پولی چې د کراس کړي
د هغې نه واورېدو په کم ټیم کې کله چې دی والله بس دا خلک دي چې قیامت پر ورځ به دوی تلې خالي پرتي نو سوچ وکړه ته دې خبرې ته چې زما د اعمال داسې نه چې ته خراب نشي په آخرت کې رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو مفلس پیژنئ مفلس صحابه کرام موږ پیژنو ګان مفلس غریب سړی ته وي چې دینار او درهم ورسره نه رسول زموږ نه حقیقي مفلس هغه چاته وي چې قیامت په ورځ به راشي او د سره به د نیکیانو غرونه نو بیا غریب داسې شي دی غریب وي د دې شتم هذا وضرب هذا دته کنځلي کړي دي دی وهلې دی د سره دشمنی کړي ده د سره دته کنځلي کړي دي دته داویلی دته دغه ویلي الله سبحانه وتعالى به وي چې د نیک اعمال لواله په خلکو به تقسیم کی نه د سره به پاتې شي هغه د غرونو په شان نیکیانی چې کمی دا به ختم شي اصل حقيقي غریب دی چې دې په غټ سوچ کې پروت چې ما دا کړی ما دغه کړی دې ته نه ګوري چې ما مسلمانان تنګ کړی ما دشمنیانی کړی دي ما غیبتونه کړی ما حسد کړی ما چغلخوري کړی دا ما د یو ځای خبره بل ځای ته وړی دا ما دشمنیانی جوړی کړی دي ما خلق وجلی دي ما خلق وهلی دي ما خلکو ته کنځلي کړی دي ما د مسلمان په عزت لاس چولی دي ما یو مسلمان پاک دامن خزبانی بهتان لګولې د ټولو خبرو ته سوچ نشتی نو څومره داخله چي دي دوی به د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ولاړی چې الله یو به ماته داویلی بل به ماته داویلی بل به ماته داویلی بل به ماته داویلی نو سوکي الله سبحانه وتعالى او ملائکه ته وي د دې نیکیان راوالي به دوی تقسیم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکیان به ختم شي بیا به کوم څه کسان پاتې الله اکبر نبی الله وي دغه خلکو د بدیانو نه سبدیان راوالي به دې کېږي نه د خپل ګناونه او دا غوی ګناونه دا په بل پاسه کې خو دې شنو رسول الله جهنم ته الله گزار کی او د دې سره خنه کېانی وي د غرونو امرنه کېانی وسره خصوص نو دې خبرې ته چې زما د اعمال چې کم کومه اې دا به قبول شي او کنه دا به بچ پاتې شي د قیامت پر ورځ او کنه دا به د الله په در کې د قبلې دوه حقداري او کنه دې ته نه ګوري زمانه خلکو سره معامله څنګه یعنی محاسبه النفس بګنی محاسبه النفس ته وي د ځان سره حساب کتاب کول عمر بن خطاب رضی الله عنه سوي وي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا د ځان سره حساب کتابو کې مخکې د دې چې الله سره حساب کتابو کې وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا او خپل ځان وتلی مخکې د دې چې الله تاسو وتلی فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم نو د قیامت په ورځ وی کته سو غواړي چې حساب کده قیامت په ورځ تاسو غواړي چې حساب کتاب تاسو سره نرم شي او لنډ شي نو نن د ځان سره حساب کتاب وکړئ ته د خپل کوتاهیانی خپل غلطیانی خپل کمزورتیا د په مخامخ شي نو چې ځان سره حساب کو دا برته راخکاری شي چې راخکاری شي دا به ختمي کی بیا عمر بن خطاب رضی سوي وتزينوا للعرض الاكبر او ځان تیار ساتي دا ورځې لپاره به کوم ورځ چې به تاسو الله ته مخامخ کیږي به د آیت وي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه الله به ورځ به تاسو سره مخامخ کیږي مات او یو د زریب برابر عمل بم پټ نه پاتې کی هر صبر اخکار کی ځان سره حساب کتاب وکي دا کم جون چې وځي تیروما آیت دا جون دي سي دی لکه څنګه چې موږ ته شریعت ویلي دا سوچ د ځان سره وکړه ته د اسلام لپاره څه کړي ته چې شپې ود کېږي نو ته 24 غنټې تیرې کړې کنه پرون د شپې ته ود شي دا هغه وخت نه واله د اوسه پوری 24 غنټې تیرې شو لکه مثال کې ته شپې ود کېږي په 9 بجې ځه پرون ته 9 بجې ود شي به دغه بعد 9 بجې راځي نو 100 غنټې تیرې شوې سلیریش غنټې تیرې شوې و ځان سره دا کېنه او تاسو کې ځان نه په دې سلیریش غنټو کې ته د اسلام څخه خدمت کړې په دې سلیریش غنټو کې ته د رب العالمین د لپاره څه کړې په دې سلیریش غنټو کې ته د جنت ګټلو لپاره څه کړې په دې سلیریش غنټو کې ته د قیامت نه لري کېدو لپاره څه کړې د ټول سوالات پر ځان نو کې نبی ابو جوابات پیدا کړي نه کمزې کې چې دا د کمزورتیا ښکار شو هغه به ځان نه
وبس او هغه انسان تباہ برباد دی ډېر بدبخت دی چې خپ خوشالو کې ګرځي او ټوغه ټقاله او خنداګانی دي او چرته سوچ هم نه کړي چې زه به څومره وبو کیم نو एकदम ولا مرګ راشي نو الله ته مخامخ شي حساب کتاب له د ځان سره چې حساب کتاب هغه نه کړي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي انس بن مالک رضی روایت ته امام احمد او امام ترمذی د دوانو راوړل دي القیس من دان نفسه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او خيار انسان هغه دی چې خپل ځان وتلی او خيار انسان کوم دی چې خپل ځان وتلی وعمل لما بعد الموت او عملو کې دا ژوند لپاره کوم چې د مرګ نه بعد روان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بدبخت انسان هغه دی چې عمل نه کوي نه ځان تلی او صرف ارمانونه ساتي بس یقیني بس باندې دی ارمانونه باندې دی او عمل نشته نه ځان سره حساب کتاب کوي کنه به کوي چې کله جدا شي نو ځان لکېنی ځان سره سوچ کوي چې څه کوم او څه نه کوم واتقوا الله اوریږي دلنا ګور په دې یو اټ کې الله د یری د خبره دوه پیری وکړه ولي دوه پیری وکړه چې یریږي نه حساب وکړي او چې نه یریږي نه حساب کتاب وکړي نشي کولای اول کې ته ویریږي د الله نه بیا ویریږي د الله نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی باغ عملونو چې تاسو کوي ولا تكونوا كالذين نسوا الله او مکیږي بشان دا کسانو چې هر کړی دی الله اکبر هر کړی دی الله سزا ول الله سور کړه فانساهم انفسهم نو الله هر کړل د دوی نه ځانونه د دوی یو سره وایي څنګه اوس مثال کې کافر دی الله دې هر دی کنه نو خپل ځان خو ته یاد دی او دې ځکه الله ځانونه هر کړی دي مطلب دا دې ځانونه څنګه هر کړی دي ځان تباہ او برباد کولار جهنم ته ورسید او دا سوچ سر نشي چې جهنم ته روان نو خپل ځان دې څه شو هر شو دی الله اکبر د نیک عمل توفیق ول الله نور کوي بیا چې الله دې هر شو کنه الله بدل د عمل توفیق نه درکې نه ځان بدل هر شي یو سړی سحر نواله د شپې پورې مزدوري دنیا او دنیا او بچی کته بچی بره خزه کته خزه بره مور بره کته مور بره او ځان دې سره ځان ته هر دی چې د قبر کې هم حساب کتاب دی په آخرت کې حساب کتاب دی دا ولې دي ځان یې شي دی ځکه چې رب العالمین یې کړی او کله چې تاسو رب العالمین یادو داغه دین ته یادو نو تاسو خپل ځانوم یادي نبی به کوشش کوي چې ځان د جهنم نه بچ کم او کوم چې ځان نږدې کم جنت ته ځان نږدې کم الله سبحانه وتعالى دې موږ په کسانو کې شمار کې چې هغه ته همیشه الله سبحانه وتعالى یادي او همیشه هغه ته الله سبحانه وتعالى دین یادي او الله سبحانه وتعالى چرته زمونږ ځانونه نه یری دیو سزا ته د ذکر شوی دا بل دوی سزا هغه په نور آیتونو کې شته هغه د چې په قیامت پر ورځ الله دوی ته وایي چې تاسو زما آیتونه درغلي او زما دین درغله او تاسو یې کړو یعنی تاسو نه زیرومه فنسیتها هغه ته یې کړو نو سزا یې ده وكذلك اليوم تنسى نو څنګه چې ته د الله دین یې کړو نو د قیامت پر ورځ رب العالمین ته یې کړی او چې الله سبحانه وتعالى یې کړی د قیامت پر ورځ نو څوک دې چې تا به بچ کی دغه د عذاب نه